د یو ملګري پوښتنه کړې ده، زما یو ملګری دی په بدو کارو اخته دی، په بدو عملو اخته دی، د دو څخه به دې څنګه راګرځي؟ نو زما وروره د دې دپاره مختلف علاجونه شته، تقریبا ذکرونه شته، اوراد شته. د دې دپاره دوه اسانه علاجونه چې تقریبا د هر چا په وس هم ده او اسان هم دي. یو علاج پکې دا دی چې دا کس چې دا بد کارونه کوي یا بد فلمونه ګوري، د دې کس توجه باید د نیکانو و مجلس ته راواړول شي. په هره لاره د لارو چې د نیکانو خلکو سره یې ناسته ولاړه وسي، د نیکانو خلکو سره مجلس وسي او د نیکانو سره تعلق بسته سي، د هغو سره صحبت وسي، هغه په ده کې خامخا اثر کوي، هغه خامخا په ده کې انقلاب راولي. تر ټولو غټه خبره د صحبت ده چې د نیکو علماو، د نیکو شیخانو، د نیکو اولیاو دا هغسې خلکو سره ملاقات وکړي، د هغو سره مجلس وکړي. په دې باندې ډېر ژر اصلاح راځي او ډېر ژر پکې انقلاب راځي. دغه رقم که د یو چا لاسرسی نه کېږدي او چا ته ورسي د یو نیک سړي سره کښېني، بیا د نیکو علماو تقریرونه او د نیکو اولیاو بیانونه او د نیکو اولیاو قصې او د ژوند د مرحلې او مناقب او د ژوند تر تېرېدو پورې چې وخت څنګه تېرېږي او څومره مبارک وخت دی او څومره د سرو زرو حیثیت لري او څومره یې موږ بې ځایه مصرفوو، د داسې چا بیانونه باید ورته واورول شي. که هغه هم نه وي، بیا دې راولاړ شي د الله رب الجلال ذکر دې توجه وکړي چې څومره قدر یې په وس وي، چې هر څومره ته کولی شي چې دا سړی په ذکر اخته کولی شي د الله رب الجلال، که په استغفر الله وي، که په الله الله وي، که په لا اله الا الله وي، چې هر ذکر د اذکارو د رب العالمین وي، هر نوم د نومو د رب العالمین وي چې په کثرت سره یې وکړي، په ده کې انقلاب راولي، په ده کې خشوع راولي او په ده کې ښه تقوا راولي، د دې شیانو څخه یې شوق ماتېږي. اصل کې خبره دا ده، دا د زور کار نه دی، په زور د یو چا د یو کار څخه شوق نه ماتېږي، دا په رضا ماتېږي چې سړی داسې شی وروښي، حقایق وروښي، د رسول الله صلی الله علیه وسلم سیرت وروښي، د رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه د ژوند حالات وروښي، یا د اولیاو د ژوند حالات وروښي، یا د صحابو د ژوند حالات وروښي، او د دې ژوند په اصلي معنا او په کیفیت یې پوه کړي چې ژوند موږ ته رب العالمین د څه دپاره راکړی، په څه کې باید تیر کړو، بس انسان کې خپله انقلاب راځي. دا دواړه علاجونه دي، یا د ذکر ډېر وکړي، یا د اولیاو مجلس خپل کړي، د نیکانو مجلس دې خپل کړي. دا ډېر ښه علاجونه دي. د دې علاجونه پس به انشاءالله 3-4 ورځې بعد کې بیا بله ورقه د اذکارو موږ جوړه کړې ده د بدعملۍ دپاره چې د الله رب الجلال په فضل به د بدعملۍ څخه راګرځي. بیا به هغه ورقه م انشاءالله العزیز ګروپ ته پورته کړو چې هغه څخه هم که چا استفاده کول استفاده دې وکړي.